نبوي سیرت. بسم الله الرحمن الرحیم. د نبوي سیرت سلرم درس د عبدالمطلب له لوري د زمزم ساکندل. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله په امر خپل معشوم زوی حضرت اسماعیل علیه السلام او میرمن حضرت حجره د مکې مکرمه په دشت کې یوازې پرېښودل، نو الله جل جلاله دوی ته د زمزم چینه او څاه پیدا کړه. د جرهم قبیله چې یو کوچیاني قبیله وه او په دغه وختونو کې چې د یمن د اوبو لوی بند چې سید معرب ورته ویل کېده وچ شو، نو د جرهم قبیله د کوچیانو په شکل په داسې ځای پسې ګرځېدل چې اوبه پکښې ډېرې وي او دوی هلته استوګن سي تر څو چې د زمزم پر سا پېښ شول، او د ببي حجرې څخه یې په دې شرط د زمزم د اوبو سره د اړولو اجازه واخیستل چې د دې او د ماشوم بچي د کفالت لپاره به مصارف ورکوي. د جرهم قبیله همدلته اوسېدل تر څو چې د نزاعه په نوم یوې قبیلې حمله ورباندې وکړل، او د جرهم قبیلې د دې لپاره چې د خزاعه قبیلې د اوبو څخه محرومه وي، نو د زمزم ځای پټ کړ. په همدغه وخت کې چې عبدالمطلب د مکې مکرمې سردار و، د زمزم ځای په اهل مکه کې مشهور و او ټول په دې خبر و چې یو وخت دلته څاه او چینه وه. څو دقیق ځای چاته معلوم نه و، تر څو چې عبدالمطلب خوب ولیدی او په خوب کې د زمزم څاه دقیق ځای ور وښودل. عبدالمطلب په داسې حال کې چې مشر زوی حارث هم ورسره و د کعبې شریفې ته راغلل، او کوم ځای چې په خوب کې وښودل سوی و د هغه ځای په کیندلو یې شروع وکړل، تر څو چې نور قریش راغلل او دوی یې د دغه کار څخه منع کول. عبدالمطلب خپل زوی حارث ته وویل چې ته قریش را څخه منع کوه، زه به څاه کیندم. همدا یو ځوان زوی و، نور اولادونه یې ماشومان وه، نو یې داسې نظر کېښود چې که چیرې الله جل جلاله لس زامن راکړي او ټول ځوانان شول، نو یو به یې حلالوم یا قرباني کوم. عبدالمطلب د قریشو د منع سره د زمزم څاه وکیند او د قریشو سره د ډیرو اختلافونو وروسته د زمزم د اوبو مشري هم په غاړه واخیسته. د پاتې درسونو دپاره همدلته د یوټیوب یا نورو درسونو سره یو ځای شي.